پاکستاني جټ الوتکې یو ځل بیا د افغانستان په فضا کې لیدل شوي. دا چې ولې او طالبانو څه غبرګون ښودلی همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه ځایي سرچینو اسواکا خبري اژانس ته خبرو کې ومنله چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په ګوشتې کامې او د کونړ ولایت په خاص کونړ او سرکڼو ولسوالیو کې د پاکستان جټ الوتکې لیدل شوي دي. یادو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي په خپلو خبرو کې وویل چې دغه جټ الوتکو د سیمې خلک اندېښمن کړي او د ویرې احساس د خلکو ترمنځ پیدا شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان پوځي جټ الوتکو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو هم بمبار کړی و چې 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي و او یو شمېر نور بیا ټپیان شوي و. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي چې آیا رښتیا هم تېره ورځ پاکستاني چورلکې د افغانستان فضا نیولې وه او که نه. قدرمنو لیدونکو، د پاکستاني بمباري او همدې ته ورته د پاکستان د جټ الوتکو ګرځېدل د افغانستان په خاوره کې اصلي لامل څه دی؟ په دې تړاو خپل نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.